کی چې قرآن او حدیث پرانا کې مسلمانان پوهه کوي. اولنی سوال د ورور کړی دی چې زمونږ په علاقه کې ډېر خلک سړي او ښځې هغوی قبرونو له ځي او هلته لمونځونه کوي او هلته سجدې لګوي او هلته دا قبرونه ښکلوي او بعض پکې د هغه مولیانو پیرانو خپې او لاسونه ښکلوي کومو ته چې هغوی اولیاء الله وي. نو آیا په دین کې داسې څه شته د قرآن او حدیث په رڼا کې؟ د هغې سره په دې سوال کې بل سوال کړی دی چې آیا رسول وسلم د خپل مور او د پلار د قبر زیارت کړی دی او که نه؟ جواب دی دی وبالله التوفیق چې مونځ کول په مقبره کې او د قبرونو په خوا کې او سجده لګول هلته او دعاګانې غوښته د قبر په خوا کې او قبرونه ښکلول دا یو ناروا کار دی او دا ذریعه ده د دې چې انسان شرک ته ورسوي. لکه دې وخته پورې لا شرک نه دی شوی، تا رسولی شي شرک ته. په شریعت کې داسې ډېر کارونه دي چې هغه د دې د لاسه منع شوي دي چې د هغې نه دروازه کولوېږي، یو بل غټ حرام کار ده. نو اوس یو سړی د هغه دا وایي چې زه په مقبره کې مونځ کوم د الله دپاره، حالانکې شریعت منع کړی دی چې مقبره کې مونځ نه کوي. نو چې یو سړی په مقبره کې مونځ د الله دپاره کوي نو بیا ولې منع یې؟ جواب دا دی چې کوم سړی د قبر په خوا کې ولاړې مونځ کوي او د قبر په خوا کې دعا غواړي، په جومات کې نه غواړي، په جومات کې مونځ نه کوي، نو غالبا خبره دا ده چې د دې سړي په زړه کې د دې قبر په باره کې څه شتي. هسې ده د جومات نه دی پرېښودی چې تله یې د قبر د پلاني صاحب د قبر په خوا کې دی ولاړی دعا غواړي، صحیح دعا د الله نه غواړي. اوس دې پورې موږ وایو چې دې شرک درجې ته لا نه دی رسېدلی، دا دعا دی د الله نه غواړي، سجده هم الله ته لګوي، مونځ هم د الله دپاره کوي، خو دې قبر نه چې دی ځي نو په دغه ځای کې څه چل دی؟ نو ځکه به دې هلته دا کارونه نه کوي. او په رسول صلی پسې چې یو صحابي راغی یا رسول الله زه د الله دپاره اوښانه رالومه په پلاني علاقه کې. رسول صلی الله هلته د جاهلیت په وخت کې څه میله خو نه لګېده، د دې مشرکانو څه عبادتونه رسمونه رواجونه خو هلته نه کېدو. نه یا رسول الله نه کېدو، چې نه کېدو بیا صحیح ده. ګور اوس دې د الله دپاره دا اوښانه رالئ، خو رسول صلی الله منع کو که هلته چېرته داسې کار د مشرکانو کېږي نو ته به نه